ما ته دا مطرح ده چې داسې یو نظام افغانستان کې چې افغانستان خلک راوساتي راته. زه دا اوس بې باډیګارد له نورستان نیولې تر نیمروزه پورې زه سفر کوم. زما خو د وطن کې دا هیله د افغانستان مخالفین ختم شول، د افغانستان په کور دننه د افغانستان سفارت یې په لاس کې و، د افغانستان په هویت په مقابل کې ولاړو. جمهور رئیس جعلي پیسې به چاپولې، جمهور رئیس غلا به کوله، جمهور رئیس د خلکو د عزت نه دفاع نشو کولای، ملاتړ نشو کولای. دا کابل ښار په 500 پاشایګانو ویشل شوی، غرب د کابل شرق او جنوب او شمال دا سهالو په دې کابل کې. موږ د افغانستان لیدلې، موږ افغانستان او بل موږ ته د نظامونو د رنګېدو تجربه کړې ده. موږ ته نه نظام موږ تجربه کړی چې افغانستان کې هیڅ نظام نو اوس یو نظام شته، اعتراضات په لرو، انتقادات په لرو، خپل مخامخ ورته میډیا کې ورته، مګر نه غواړو چې د نظام په مقابل کې خلک راوپارو. دا د اصلاح کول ډیر اسانه دي، درې څلور نقطې پاتې نو ټول مشکل حل ده. نو هغه څه چې ولې موږ شکر ادا نه کړو چې داسې یو نظام چې افغانستان بیرته متحد کړ. سیاسي برخه کې په ځینو نورو برخو کې زموږ فوق العاده هغه شته، اعتراضات شته، هغه به خپله ورسره مطرح کړو. بیا پاکستان ته موږ پرېږدو چې پاکستان پنجابی راشي په دې باندې یرغل وکړي او موږ بیا دې خاطر چې دا سره زه اختلاف لرم، د نظر اختلاف، نو د پنجابي سره که تا اول د نظر اختلاف لرلی خو اول به د هغه په مقابل کې ولاړ وای. نو دا ډېره بغیر زه درته وایم، زه د شورای نظار او د جمعیت او د نورو تنظیمي لنډغرو د سرسخته مخالف، تاسو ټول معلومات د په افغانستان کې مې په مقابل کې مظاهره هم کړې، مې په مقابل کې هر څه چې زما له واکه هغه مې کړي. مګر هېڅکله زه د شورای نظار سره چې زما مثال د نظر اختلاف ده، هېڅکله زه پنجابی نشم زغملی چې په نظار شورا باندې برید وکړي.